الرحمن الرحیم ملګرو یا کم خبر چې دی هغه دا دی وای جهانگیر خان هغه وفات شوی دی. څه ملګرو پکې کم د جنازې ویډیو چې دا هغه هم شیر کړی دا چې د جهانگیر خان کومه جنازه چې دا هغه هم ادا کړی شوه. ستاسو خیال وي بله ورځ یو کس هغه د فیسبوک د لارې یو ویډیو اپلوډ کړی وه، په هغې کې ویلي چې جهانگیر خان هغه وفات شوی دی او داسې یو څو ویډیوګانې راغستې وې د جنازې، هغه یې پکې هم شیر کړی وي او دا یې پکې لیکلي و چې د جهانگیر خان جنازه چې دا ادا کړې شوه. نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې ته اوس راولګي او یو روغ انسان هغه مړ کړي. داسې چل کېږي په سوشل میډیا باندې ډېر زیات دا مشهور کم خلک چې وي خلک په دې پسې په دروغو باندې پوسټونه وکړي چې پلانکې هغه مړ دی، نو هغو ته بیا دونه تکلیف جوړ شي د هغو کم رشته دار چې وي خپل خپلوان دوستان چې وي هغه ولګي هغه د هغو کم فیملی سره کالونه ورته وکړي او یا واقعي داسې نو هغو دپاره هم یو غم جوړ شي. بل دا چې په روژه کې داسې دروغ خبر هغه شیر کول دا زموږ پښتانه هغې ته هم دی هم نه ګوري چې دا خبر رښتیا دی او که دروغ دی هغه هم راولګي هغه کومه ویډیو چې دا هغه دونه شیر کړي یعنې تقریبا 7-8 هغه شیر شوي او میلیون ویوز پې هم راغلي وو. نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې یو روغ انسان تاسو هغه بر نه هغه پسې داسې خبرې کوئ او هغه وژنئ. د دې یوازې دا یو ځل نه دی، که ستاسو خیال وي یو کال مخکې هم په جهانگیر خان پسې داسې خبرې شوي او هغه یې هم وجلی او یو کال مخکې زړی کم دغه جو بیا هغه راغی او هغې یو 8-9 منټه ویډیو وکړو په هغې کې مکمل حقیقت بیان کو چې زموږ کم سوشل میډیا دا دور چې دی دا د پازیټیو په ځای باندې کم نیګیټیو طرف ته وی ډېر زیات روان دی. وایي داسې نه دي کول پکار. هغه په هغه ویډیو کې دا هم ویل چې زما کم فیملی ته وی ډېر زیات خفګان رسېدلی وایي زه په کور کې نه وم ما پسې رنګونه وشو چې آیا تا ته څه چل شوی دی. نو بیا ما ویل چې آیا ما ته خو چل نه دی شوی. نو ما چې کله فیسبوک آن کو په هغې باندې داسې قسمه خبرې هغه روانې وي نو غلط خبر چې دی هغه شیر کول نه دي پکار. دغه ویډیو و تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.